زنانه وایي ما سره د یوسف جان انټرویو وکړي او زه یوسف جان ته بیل بیل د نشې ځایونه ورښیم دې ځای کې نشه خرڅېږي دا ګولۍ مولۍ خرڅېږي نو دا یو پیغام تاسو لازمي شریک یوسف جان ته ورسېږي او دا زنانه یوسف جان سره انټرویو وکړي راځئ دا ویډیو کلیپ وګورئ تاسو تو جو کسان گیر کړي دي آیس والا او دې شیزونو قسم مې دی وي چې دې شیزونو نه تباه شوم خاوند مې کله جیل ته لاړو پوه شوې نو داسې وخت په ما یې ورغلو چې 3 ورځې زه وږې وم نو ما خپل یو جینۍ ملګری ده ټیک ټاکر ته نوم یې نه اخلم ما ورته چې ما ته یو 500 روپۍ راولېږه نو هغې جینۍ ما پسې ګاډۍ راولېږله 500 روپۍ راونه لېږلې چې خورا وکړم زه لاړم ما بچي مور کره پرېغوښتل هغه پورې مور سره روغه کړې وه بیا چې زه بچي مې مور ته پرېغوښتل مردان ته لاړم جینۍ ما ورکوټېشن ته ګولۍ راکړه سټینګ سره د هغه ورځ دا روز ده زه تباه شوې یم بیا هغې نه پس دومره عادته شوم چې یو ګولۍ نه ما به نهه ګولۍ یو ځای اچولې زه یوسف جان انټرویو مې اوس وکتو زه یوسف جان ته یم چې ته یو پیره راشه ته زما انټرویو وکړه زه اویرنس وکړم زه خلکو ته ووایم چې دا شیزونه مه کوئ خلک لیوني شوي دا لږ ټایم خوند دپاره لږ ټایم مزې دپاره دا شیز مه کوئ دا مونږ ته چې ډپریشن ختموي خدای مې قسم وي چې دا ډپریشن نه ختموي زه نن دا لاسونه زما وګورئ دا وګورئ زما خپې وښیه دا وګورئ دا وګورئ دا وګورئ زه ګریوینیټ نوسپا یو انجیکشن کې 10 cc کې 2 ایویل 2 ګریوینیټ 2 نوسپا نور مې څه لګولیو ټرامال ټوروډال دا به یو ځای ما لګول زما رګونه ختم دي زه دې ټایم الخدمت اسپتال نه په ما پینیک اټیکس راغلي دي هغه انجیکشن نه پس چې زما خوله کږه شي لکه ما مرګ یوسف جان ته زه یم یو پیره ما سره رابطه وکړه ځکه چې ما ته ریل آی ډي د هغې پته نشته دا زما ریل آی ډي ده زما نوم سدرات المنتهی دی ما سره خلکو خم کړي دي صحیح ده زه یوسف جان ما سره رابطه وکړه زه په نښه تا ته خلک هم ښیم او اویرنس کوو دا شیز نه پرېږدم زه اوس ډرګ زه بیخي چې زه مړه کېدم که نه زما بچي یتیم کېږي سبا به بل څوک به مې یتیم کېږي نه یوسف جان ته زه یم ریکویسټ کوم چې دا ویډیو یوسف جان پورې ورسوئ